نادان صاحب د دې ډېر موده کېږي ځکه چې هغه وخت کې زما ګیره نه وه او مردان او ثوابې یو وو خو لکه وروستو بیا دا ما په دې کتاب کې د ملنګۍ کچکول کې چاپ کړو او نن ما تاسو ته دا ځکه نشر کړو چې زمونږ دا وروستی کول چې کوم دی هغه ختم هغه پوهاني وخت لاړه ختم هغه خو ختم شو خو دا اوس چې کوم خلک دی نو هغه مخکې د مشرانو د اجرې او که نه د ډیوې او د ناستې او د پاستې او که نه هغه رباب او هغه دوکړه او یا منګي او یا ستار او که نه دا لکه هغه بارام شهزاده کیسه به وي دا ممتاز شهزاده ده که نه هغه دور کې دا وو نو په هغه دور کې دا څیز ما جوړ کړو خو لکه ننني وخت کې نشته او نه دا نن نادان صاحب نن هغه خبره نشته بیا مونږ په بیټک کې او په حجره کې ناست یو ځکه چې زمونږ پښتنو دا دستور دی د عین دی که نه چې کوم پښتون اجره ني ابه جرګمار ني هغه به اجرمار ني که نه نو پښتون چې وي او بیا زمونږ د ثوابې پښتانه چې کوم دي د دوی بغیر د اجرې نه بل دغه نه کېږي دوی که غریب هم وي خو دوی به اجره خامخا ساتي او د میلمه او د مسافر یا د غم او یا د ښادۍ د دې لپاره به دوی دغه کوي نو تاجبر ملنګ صاحب زموږ د کوم د ثوابې کتون کتاب ګورې خوښوي مو ستاسو بله ویډیو مو ډېره زیاته خوښ کړې ده دا دې سره شریکه ستاسو څو کتابه چاپ شوي زما جي دا کتاب چې کوم دی دا چې اوس پکې ما کوم نظم وویې نو دا د ملنګۍ کچکول دی او په دې پسې بل راغلی د پښتون چغه نو دا د پښتون چغه دی په دې کې د ثوابې هغه نظم دی چې تا لیدلي څه دي په لندن او په جاپان کې راځه چې ثوابې ته ځو که نه نو دې کې هغه دي او بل هم پکې د ثوابې شته د ثوابې درې نظمونه دي پکې هغه ستاسو ډېر زبردست دی نو زمونږ د ثوابې پښتانه خلک چې کوم دی که نه نو ما خو تا تر دې نه مخکې وویې چې زموږ پښتانه او بیا د ثوابې پښتانه هسې پښتونخوا خو موږ ټول یو خو بیا د ثوابې پښتانه لکه بله زه یو زیات یو پروګرام له تلو ما نو هغې کې یو سړي د خپلې ضلعې ډېر صفت وکړو نوم یې نه اخلم ځکه چې زموږ وروڼه دي پښتانه دي نو چې زه راپاسې نو زما ورپسې نمبر و نو ما ورته وي چې زما د مشر خو ډېر ښکلی بیان وکړو او که دا ټول ضلع راټوله کړې نو د ثوابې یو کرنل شعر به دې جوړ نه شي نو بس زه تاسو ته سلام کوم اخر کې او خدای پاک دې ستاسو قدر وکړي ستاسو راتللي خدای پاک په تله د نیکۍ کې واچي او دقه شان د خپل وطن او د خپل ملک او د خپلې خاورې د خپل پښتون تاریخ صفتونو مونږ هم کوو او تاسو هم دغه کوئ منډه تړه وښئ تاجبر ملنګ صاحب ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دقه تاسو ما سره څنګ کې وینئ قسم په رب د دې کې د دروغ نشم ویلی بیمار د ډېر زیات خو مونږ مزل ډېر زیات کړو هغه ډېر زیات خفه شو ځکه سهار چېرته تلو ګرمه باندې اوبه څښلې وې چېرته نظم یې ویلو پیمان اواز هم خراب و خو زمونږ د زړه دپاره ستاسو دپاره دغه د ثوابۍ د اواز دپاره پروګرام هم ریکارډ کړو ملګرو د بل پروګرام پورې راکړئ اجازت د لوی الله په امان